سلامونه ملګرو نیکې هیلې احترامات تمه لرم چې غږ به مې درځي. زما په خیال سره د اختر نه وروسته صرف یو ځل لایو راغلی یم. یو خو د انټرنیټ مسئله او موسم هم لږ سخت شوی دی، پکې یا کولر د هغې شور، نو هغې کې بیا لایو ملګري سم نشي اورېدی. اوس مې یقین دی چې ملګري مې دا وخت سم اوري. نن لږ لږ نری نری باران شوی دی. د رباط نه بره و چې دیر اړخ ته بیا ډېر باران شوی دی، ښکته چکدارې اړخ ته ملګري و چې بارانونه شوي دي. ستاسو سیمه کې باران شوی دی که نه، ګلۍ شوي ده که نه، ګرمي کومه چې آل اف د سډن یا اچانک شروع شوي وه د هغې به نن کم از کم زور نه وي. نو وپوهېږم چې چېرته چېرته باران شوی دی او چېرته چېرته ګلۍ شوي دی او ټمپریچر څه حساب دی، یعنې درجه حرارت څه دی، ګرمي شته که نشته، او یی څنګه. اول خبره دا ده چې خدای م ښاد آباد لره یی څنګه، او لږ په رڼا کې کنیکشن لږ سټیبل دی. کور نه چې سړی بهر وي نو بازار کې نسبتا د انټرنیټ سپیډ برابر وي. نو غوښته مې بس تاسو کمنټونه به راوالم، ستاسو ګپ شپ او دغه پوښتنه به وکړم چې درجه حرارت څونه دی، ګرمي شته که نشته، باران شوی دی که نه، ګلۍ درته شوي ده که نه، که ګلۍ شوي عکسونه یې کمنټ کولی شئ. او باقي پوسټونه دي نو زه شپه ورځ وزګار ناست یم کوم به، او تاسو یې چې نه م خوښېږي سر پې نظر ترې کوئ. پوسټ کې اساني دا چې زه چلو ډېر اوږد وخت خپله ورکول نه وي. دا کوم ځای دی؟ نو بازار کې یم، بس د کور نه بهر یم، پیکی بلایند. نو سم یې نشم ویلی دا نوم دی. بهرحال دغه آی ډي دی ډېر عجیب و غریب ده، خو بیا هم سلامونه مې ومنه ګران وروره، زه نه یم ښه. اوس بیرته کنیکشن بحال شو او د چاینا او د یو اس ای د جګړې نه خو خیر مشتاق خان خبروم وخت پوخه عبدالجبار خان سلامونه سپه سالاره سمه ویته او نه زمونږ ولې کنډو بارډر دی خزانه محمد خالد. نو بیا مونږ ته هم نه دی شوی باران. دغه یو زمونږ یو حال دی، زمونږ ستاسو یو کلی وطن دی. احمد علي سلامونه ته وعلیکم سلام، تاسو څنګه یې؟ فضل د خدای. اکرام خان سلامونه ته وعلیکم سلام، زما سلامونه. سید قادري ډېر زیاته مننه، سلامونه ته دی وعلیکم سلام. او سپه سالار صاحب مننه بیا هم ستا د کمنټونو. مدین کې ډېر ښه موسم دی، سید قادري وایي ډېره ښه ده او پینټاسټک دی. دا حمید الله کې پی کې وایي چې ګلۍ خو نه ده شوې، موسم پینټاسټک دی. نو بس تاسو کمنټونه به صرف ووایم. او بل دا چې د اختر نه وروسته صرف یو ځل نیم لایو راغلی و، لایو نه وم ځکه پکې لګېدلی، کولر لګېدلی، د هغې دومره شوري چې سړی نشي کولی. علیم خان زه نه دی لیکلی خو ویلي چې ټمپریچر 6 to 9 ډګري سیلسیس. او ښه ابرام خان وایي چې مفتي استغفر الله ان الله و انا الیه راجعون. ابرام یوسفزئی وایي چې افسوسناک خبر مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ 3 ساتھی شہید ہو گئے. یعنی درې ملګري په حق ورسېده په قاتلانه حمله کې. خو د دې کې دا کلیر نه ده چې هغه په خپله مفتي تقي عثماني صاحب په خپله خدای مکه ژوند د لاسه ورکړی که نه، نو دا لا کلیر نه ده. البته دا خبر ما د لایو دوران کې وکوتو. حضرت عمر وایي چې وزیرستان کې باران نشته، او عمر رحمان عثمان خیل صاحب وایي چې مونډا ټاکرو ته هم نه ده شوې ګلۍ. نو باران هم نه شوې، ګلۍ هم نه شوې. زه ګلۍ خو خبره د عبید الله پاسوال صاحب سلامونه مې ومنه، وعلیکم سلام. خوشحاله شوم چې کمنټس پې دې وکاته. حمید حسن سوات نه دی، ډېره زیاته مننه. فین مین نه بس مونږ ملګري و، الله هم خوشحاله ساته. عبدالحنان صاحب سلامونه مې ومنه. او سپه سالار وایي چې د مفتي تقي عثماني صاحب دا خبر چې دی نو دروغ دی، خدای دې وکړي چې دروغ وي. او سید قادري خامخا اوس خو د مدین او د کالام موسم دی. او فضل حیان خان دی د باجوړ نه وایي باران او ګلۍ میکس وه، نو غټه وه که نه. او شاعره خان ډېر زیاته مننه. فضل د خدای خیمه سلامونه ته وعلیکم سلام. محمد اسحاق اسحاق وروره سلامونه ته دی وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه کمنټ کولو. حمید الله خان ډېر زیاته مننه، وایي د کمبل موسم دی، نو بیا تاسو وطن کې بیا ډېر ښه ده. بالکل پوه شوم. تقي عثماني صاحب په باره کې پوسټ ممکن ده دا دروغ یې کراس چک کول غواړي. د حضرت عمر هم ولیکل چې دا 2019 پوسټ احباب پلانے سے گریز کرے. نو دروغ خبرونه شریکول نه دي پکار. په ګډ فیث کې هم کوشش پکار دی چې کراس چک کو خبرونه نورو ذریعو نه ولټو او کنفرم وي، نو خیر دی که بیا شریک کو. کله کله بنده د بریکینګ په چکر کې زاړه پوسټونه یا زاړه خبرونه شریک کړي او خلکو سره وسوسې او تشویش پیدا کړي. نو کم از کم
د آخري حده پورې کوشش پکار دی. علیم خان چې کلم پاکستان ته رالی قربان زار و حاضر ما او خدای دې تاسو په خیر راولي. فرید فنا دی د اوچ نه فرید فنا د اوچ ته زموږ ډېر زوړ ملګری دی د 10-12 کالو د فیسبوک کور دی وداني بلکې د ریډیو د زمانې ملګری دی. ریډیو ته به هم میسیجونه راته کول. فرید فنا صاحب د اوچ نه ډېره زیاته مننه. طاهره خان ډېر زیاته مننه. چاینا ټرپ خو بهرحال هغې باندې وخت په غږېږو. پروفیسر جهان شیر دی صاحب دی سلامونه د جهان شیر صاحب پروفیسر صاحب خوشحاله شوم چې مې ولید. عنایت فطرت صاحب ډېره زیاته مننه سلامونه ته وعلیکم سلام. او ما واده نه دی کړی چې په سالار نه کوم. او نجیب الله خان وایي د بلستن موسم شو. سلیم علي صاحب ډېره زیاته مننه د کمنټ کولو. پروفیسر صاحب تاسو یو ځل بیا یو نړۍ یو جهان مننه. عادل خان دی فکر کوم د لندن نه کورې ودان خوشحاله شوم. پټرولیم مصنوعات باره کې خدای چې موږ په لارې ما او د ملګري د خبره کوله چې ظلم مې په دوکې وکړه خلکو سره. حالانکې په کار و چې ارزان کړي وې خو بس په سترګو کې خلکو له خاورې وشیندلې او کم از کم یو 15-20-25-30 روپۍ پټرول ارزان کړي وې ځکه چې په انټرنیشنل مارکیټ کې د 15 کالو په لویسټ قیمت دي، د 15 کالو په کمترین سطح باندې دي. دې وجې موږ سړکونه جوړو نو دا لږ ماته چې خلکو په سترګو کې آنکو مې دول جومټنا چې ورته وایي. زین العابدین قربان ساسو نام مننه. سلطان زیب سلامون ته دی وعلیکم سلام. تم دی را لګلې مننه. راز الله وایي چې ثوابۍ کې نه ده شوي. راز الله وخت په وخت باندې اجازه لږ شور کم خیر دی خیر دی ثوابۍ کې نه ده شوي. راز الله نو دا ښه خبره ده چې فصلونه خراب نه کړي. میوهدار فصلونه خرابوي. باران خیر دی خو ګلۍ نه ده پکار. شین چینه پسې ګوټ کوه نه عام تور چې و. رفیق صاحب ډېره زیاته مننه. رفیق احمد صاحب وایي ډېر وخت بعد او د اختر نه وروسته زما خیال ده چې زه ډېر نیم لایو شوی. عرفان نور صاحب سلامونه ته دی وعلیکم سلام. نجیب الله خان صاحب ډېره زیاته مننه. او جاوید علي شاه دی د سوات نه. منیجر صاحب سلامونه ومنه. کور دی ودان کار دی روان کړی دی خیر کاري خیر خدای دې په هغې کې بریالی ساته. صاحب سالار صاحب ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا اصغر گلزار صاحب سلامونه ته دی وعلیکم سلام. اکاونټ دی ویریفاینډ دی کور دی ودان سلامونه مې ومنه. خوشحاله شوم چې کمنټ دې راوکړه او زه هم مقام نه بیا مونږ ته چې ملګرو سره لایو وغږېږم. پوسټونه به ډېري خیر دی هغه برداشت کوئ او بس پوسټ کې اساني دی چې نه خوښېږي د بنده نو زه سکرال اپ سکرال ډاون کی او که خوښېږي جو بس لایک وي یعنې د ویډیو په شانې 15 منټه 6 منټه 10 منټه 15 منټه ستاسو نه اخلي نو بس بهرحال د هغې دپاره بخښنه غواړم. باقي زه وزګار یم نو سید قادري صاحب نو بس فل ټایم په 24 آورز کې 20 غنټې او ځینې پوسټونه یو بل ملګری اډمن دی 2 ملګري نو هغه هم کوي وخت په وخت. خو هغه صرف دا چې په دنیا کې ټرپ سره روان دي. ټرپ څه چکر دی ګران څومره شو ارزان څومره شو حمله چا په چا وکړه باران وشو ګلۍ وشو نو ځینې هغه پوسټونه بیا ملګري هم کوي. البته نقطه نظر یا رای ورکول یا تبصرې نو دا هغه بیا نه کوي. تبصره والا پوسټونه زه کوم لکه مې منرل والا پوسټونه معلوماتي هغې کوي. البته نظر چې کوم دی یا فکر یا مطلب دا چې وړ ویو یا په هغې باندې خپل پوینټ اف ویو ورکول نو هغه پوسټونه بیا زه په خپله کوم. او ابو مهاجن وایي چې پوسټونه لږ کم کوم بس سړی چې وزګار یو نو دلته ما خو تاسو ته خپل فرهاد وروره ډېره زیاته مننه. سلامونه ته دی وعلیکم سلام. ام ډي قاسم ډېره زیاته مننه. سلامونه ته دی وعلیکم سلام. ابو مهاجر خیر 24 آورز کې داسې ووایه چې 18 غنټې زه هم یې خبرونه زما شوق دی او دا معلوماتي یا فوري بریکینګ غوندې خبرونه چې وي نو دا دوه نور ملګري ایډمنز دي نو هغې هم ورباندې کوي. البته نظر نه ورکوي یا رای نه ورکوي ځکه هغې صرف او صرف داسې اپډیټس ورباندې شیر کوي. نو کورم ودان سمیع شینواري صاحب ډېره زیاته مننه. وعلیکم سلام. سلامونه ته دی وعلیکم سلام. او سلیم علي صاحب مننه ستاسو حسن نظر دی. کورم ودان طاهره خان تاسو یو ځل بیا مننه. په ټرپ بل وخت وغږېږو چې په ټرپ خو موږ ډېر غږېدلي او وطنیار شمخیل صاحب دی. وطنیار خان شمخیل صاحب سلامونه ته دی وعلیکم سلام. سلامونه مې ومنه. کور دی ودان شمخیل صاحب خوشحاله اوسئ. احمد علي صاحب سلامونه ته دی وعلیکم سلام. خوشحاله شوم چې مې ولیدې. ژوندی ګړندی راته اوسئ. خدای دې آباد ساته. دې دوران کې ما ته کال راغی زه به دا کال اوچت کړم بیا به. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوي؟ چا ته هم کار کړی صاحب؟ زه لاوی یم صاحب هلکه میسج کې تاسو څوک کوم دی؟ ښه یې لږ مصروف یم نو بیا وروسته ګپ لږ د خیر څه نمبر را سره ځکه سیو نو چې بل موبایل ته مې نمبر اړی دی.
نو دې باندې خفه کېږي ځکه ملګري مه چې دا نمبر سیو نه وي ځکه دا به ملګری و او لکه وی چې چېرته ورک یو موبایل نمبر ما سره سیو نه و د هغې وجه دا وه چې موبایل ظاهره د وخت خو خلک بدلوي را بدلوي یا ضرورت په حساب سره نو بیا ټول نمبر یې ما بیک اپ نه و اخیستی واټساپ کې م راته ستونزه ده میسجونه ترتیب هم ګډوډ دی ځینې مستقل بر دي ځینې نمبر او ځینې لاندې تللي دي یا میسجونه هم څه ګډوډ شوي دي د موبایلو بدلولو را بدلولو چکر کې غریبۍ داسې عجیب و غریب دغه دی دا اوس ملګري راته مخامخ ناست دی ته چېرته په قرضو باندې وګوره دا په انسټالمنټ باندې آیفون انګریزانو والا صحیح شی مطلب ښه ټیک ټاک موبایل پس بیا کړو مننه آر جے صابر بالاګړی نه دی پوره ودان زید خان یوسفزۍ صاحب موسم خو ډېر زیات فینټاسټک او ډېر زیات لکه چې ویلی شو ډېر جانانه موسم دی نو ډېر ښکلی موسم دی ډېر خبره کوم تیمرګري خبره کوم بس د یار سلامونه ته دي وعلیکم سلام او خوشحاله شوم چې مې ولیدې راته ژوندي اوسئ زید خان یوسفزۍ صاحب دغه خو مې درته ووي کورم ودان نو په دې باندې مه خفه کېږئ ملګرو نه چې ملګري کال وکړي او ستاسو نمبر سیو نه نو تاسو پوه شئ چې ولې به یو سړی د چا نمبر ډیلیټ کوي خو دا به څه ایشو به راغلي او هغه ایشو به ټیکنیکل وي هر سړی قار دی یار ټلیفون باندې ملګری قار دی بار ملګری قار دی بس عالم ملګري غوسه به ختمه شي او زه به لږ سکته وکړم هر سړی به یې د مچکو په سټه ناست دی او زما ځان له طبیعت ګډوډ و دی هم ما یې راشه لایټ موډ کې او ملګرو سره خبرې وشي خو دا بخښنه غواړم چې پوسټونه ډېر کوم خو خیر دی څونه حده پورې چې برداشت کولی شي هغه افورډ کوئ سلیمان تاران صاحب مننه جواد خان سلامونه ته وعلیکم سلام پس د یخ ستاسو هم مننه نو څونه حده پورې چې برداشتبل وي برداشت کولی شئ افورډ کولی شئ نو خیر دی افورډ کوئ او لایک مایک ریاکشن که ورکول غواړئ ورکوئ که نه نو ګو ترو کېږئ اني وی او فارغ ذهن د شیطان کارخانه نه جو بنده فارغي او دا پوسټونه او دا زه د ډېر وخت کوم پخوان نه دغه چلول کوم نو دغه را سره برداشت کوئ کورم ودانه ملګرو ډېره مننه او بازار دی شور شغرب دی زما هم د طبیعت سم نه دی بیا هم نیټورک راته لږ نسبتا د دې موسم په وجه به لږ ښه شوی وساتم نو دا لکه چکرې مکرې او ژوند دی نو سلیمان تاران صاحب مننه کمنټونو کولو او څوک ملګري چې بیا وروسته هم ګوري نو ګلۍ به یا باران اپډیټ موسم څنګه دی بله دا چې ټمپریچر څه نه دی په ډګري سیلسیس په حساب باندې 25 26 او بس هغه ملګري هم رانه رخصتېږي زه به بیا رخصت شم انشاءالله او شمخیل صاحب خیر خو واسې یو ورځ نیمه قار وم ځکه مې اردو ویله کنې داسې خبره نشته انسان دی کله کله خفه شي سرباز وروره سلامونه او باران پرې شوی دی نو سیمه دې ورسره نه لیکلي کومه سیمه کې شوی چېرته شوی دی موږ ته په لږ داسې لږ داسې پونه خو اطرافو کې خلک وایي چې ډېر ښه بارانونه شوي دي موږ په داسې یو جنکشن کې اوسېږو چې هلته بارانونه ډېر کم کېږي البته شمخیل صاحب مننه هغه هسې یو ورځ نیمه قار وم البته خبر چې کله کاپي کوم او پوسټ کوم نو بیا پکې ترجمې مرجمې هغه خو اردو کې لږ زیات خلک پرې پوهېږي مطلب دا چې پښتانه موسټلي که هغه د ښکته وطن دي که د بره وطن دي اردو باندې یا فارسۍ کې م سره کوم نو دا صحیح شونه ده کله کله خیر دی که سړی انګریزۍ کې م کوي خپلې اسانۍ سهولت دپاره او نه شایان زموږ غرونه دي الله دې آباد ساتي موږ داسې نه خو یو ورځ نیمه هسې غوسه خفګان راځي او کېږي انسانان یو امجد خټک صاحب ډېره زیاته مننه سعودي عرب نه دی کور یې ودان سلامونه ومنه ټولو مسافرو یارانو دوستانو ډېرې وجوې ملګرو ته سلام وایه کور دې ودان چې کمنټ یې وکړه وخت یې راویسته ژوندی ګړندی راته اوسي البته غیر چاپېره چونکې هوټل کې هم خیر دی نو دا راسره برداشت کوئ بیا به چېرته نیټورک ښه و نیټورک انجن یخ و زموږ دکان ته رانغلې مهاجن صاحب نه نو تاسو چې څه وایئ هغه زه نه شم کولی زه اصل کې اډورټایزمنټ نه چا کوم نه او تاسو د یو کال نه ما ته وایئ حکم کوئ خو لکه ما که د یو کس وکړو نو بیا به د هر چا کوم لحاظه زه هغه اډورټایزمنټ او دا چکرې ته کوم نه او نه مې دا باقاعده څه بیزنس دی نه د مقصد دپاره بس زه ښه خبرې چې خلکو ته معلومات وشي خلکو ته انفارمیشن لاړ شي یا خلک وخاندي یا خلک اپډیټ شي او خلک آګاه شي یا که چېرته معلوماتو کې لږه ډېره اضافه وشي د سیاست ریاست خلک ډیټا نه لري اکثر سوشل ډیټا یې د خلکو ویب سایټو ته نشي تللی دلته پاکستان کې ټویټر باندې ډېرو خبرونو ته لاسرسی نه وي فوري نه وي نو هغې وجې نه زه کوشش کوم چې خبرونه بیخي په سر باندې راواخلم او کنسایز مطلب داسې
پریسایز انداز کې پریزنټیبل انداز کې مړه لیکلم خلک په اسانۍ سره سنگل لاینر کې پوه شي چې سره روان دي چې جوګاړ دی ټرپس دي جګړه د باران دی میچټ سوی شهباز شریف سوی افغانستان کې سره روان دي پښتونخوا کې سره روان دي وغیره وغیره واقعات حالات حادثات خدای مکه نو دغه بس یو چکر دی او دغه لړل ته بل دي دغه کومه او د ایډورټایزمنټ چکر چې نو دینه ما کم از کم وساتئ یا دا چې چندی اپیل دینه ما وساتئ یا دا چې بار بار لکه دا آی ډي راله هغه کا شیر که چې ملګري را سره دي نو فون مې نه چې فون چینج کول ته مې خیال کړی ملګري قرض کوم همزان انشاءالله بیا فون به چینج کوم او شور چکر ډېر دی نو که تاسو زما غږ اورئ نو مندوخیل صاحب سلامونه محمد نعیم مندوخیل صاحب کور دی ودان او مندوخیل سره هاشم را یاد شي ټول مندوخیل په هاشم یادېږي خو زه ښه د هاشم دی ژوندی حمزه صاحب مننه سپین شوی نیم البته دا خون نومون هم نه دی بدل خو لکه هسې موسم به لږ ښه شوی جو لږ به تا ته لږ به یخته مخته واړه کړي دي لږ به ترې بار راوتیم دا به او موبایل کیمره لږه صفا نه ده دا خبره صحیح ده دا باندې څه کپړه مپړه ول غواړي چې دا لږه صفا شي ماشاءالله ماشاءالله دلته ډېر ښکلی شور دی داسې شور دی چې نه پکې په خپله خبره پوهېږم نه بدي او فضلایان صاحب نو انفارمیشن خو زه شیر کوم او په هغې کې د اوږدو لیکلو کې د خلکو غرض نه لکه بیګا ما د کې پي کې لس ټاپ 10 منرلز بیا مې ټاپ 5 منرلز هم شیر کړي خو لکه په دې لوی چیزونو کې د خلکو دلچسپي نه خلک بس سنسنیخیزي خورئ هغې کې بیا د خلکو دلچسپي وي او زما کوشش دا و چې څلور پنځه پوسټونه ما د منرلز حوالې سره انفارمیټیو کړي چې کوم ځای بیسن دی کوم ځای لوښی دی کوم ځای کم شی دي د هغې څونه قیمت دی څنګه یې مانګ دی نو هغه خو لکه انفارچونیټلی په هغې کې بیا د خلکو دلچسپي نه خلک په سنګل لاینر کې څیزونه خوښوي یعنې بس سنسنیخیزي یا د سنسیشن یا څه ریکټ غوندې شیونه لکه ظاهره ده ډیپت هغه څیزونه ما په مختلف اے آی ټولز باندې کراس چک کړي او بیا مې جوړ کړي بیا مې ټرانسلیټ کړي هم لکه دغه د منرلز حوالې سره مې ټرانسلیشن هم ولا بیا وکړو څومره خدمت چې ما کولی شو خو مګر هارډلي 3-4 کسانو ته رسېدلی او یو څو په درزونو په حساب سره هغې کې ریکشنز وو بیا ته یو بل پوسټ کې لپاره نجیب بیز حوالې سره مې که پوسټ کړو دا ټولو خلکو پکې بیا غرض وي خو دا چې یا یو عمومي ټرینډ دی چې دا کې زمونږ زما ګناه ستاسو ته دا یو عمومي رجحان دی زمونږ داسې علمي مواد یا انفارمیټیو مواد چې هغه لږ اوږده شي بیا په هغې کې زموږ د تثبیت بده مرغه کموي او دا زموږ د ټولو شخصي ستونزه هم ده او قانوني هم ده او اجتماعي او ټولنیزه ستونزه ده زموږ بده مرغه پکار ده چې موږ د څیزونه لږ په ان ډیپت کله کله سټډي کولی چې بیا موږ چا سره بحث پې کولی یا فیصله مو کولی چې انفارمیشن راته ډېر وي او زیات مؤثره فیصله او پر وخته فیصله کولی شوې یا ریاکشن هم ورکوو نو چې بیا پر وخت ورکوو او صحیح د معلوماتو په حساب یې ورکوو خو بهرحال بیا به زه کوشش وکړم فضل حیان خان باجوړ نه چې د منرل حساب سره د کوم دا چونکې دا ماحول دی د حساب سره جوړ دی دې حوالې سره چې سم قیمتي منرل دي کم ځای کې دي د هغې باندې ایکسکیویشن باندې د هغې په پیوریفیکیشن باندې پروسیسنګ باندې پیکیجنګ باندې مارکیټ یې کوم ځای دی دې باندې به څیزونه لږ په اسان اردو پښتو کې ارګنایز کړم یو ځای بل ځای نه بیا کراس چک ویریفای بیا به کېدم مخامخه بیګا مې هم ایښودي بیا به هم د مخو لکه کوشش ملګري وکړئ چې کم ملګري وګورئ شي داسې انفارمیټیو څیز نو ون مسټ شیر اټ لکه دا نور ته بس رسول دي تر څو زیات نه زیات خلک اګاه شي چې څونه زیات خلک اګاه شي نو بیا که موږ ریاکشن ورکوو نو هغه به هم جذباتي نه وي هغه به کیلکولیټډ وي هغه به ډېر زیات مؤثر وي او ډېر پر وخت وي او موږ ریاکشن به متاثر کن وي په یو موضوع باندې تر څو چې زه معلومات ولرم زیات معلومات ولرم نو بیا زیات انالیسس ښه کولی شم او ریاکشن مې د جذباتي سینټیمنټل او ایموشنل په ځای باندې کریټیکل وي او انالیټیکل وي او ډېر مطلب ریشنل وي ډېر ټیک ټاک دغه وي جواب وي تاسو زما نه ښه پوهېږئ په دې معاملاتو نو زه به بیا هم کوشش وکړم چې معلومات کم ځای نه ارګنایز کولی شم انټرنیټ باندې خو بلا ډېر زیات وي معلومات خو مسله دا ده چې ډېر خلک لاسرسی نه لري البته زه په د اے آی ټولز باندې لږ ډېر اوس تجربه لرم څیزونه ارګنایز کولی شم بیا یې لږ کراس چک کولی شم نو او باید غلطیانې په هغې کې هم وي خو دا ده چې هغه بیا ګوګل سکالرز کې کتل دي لږ کراس چک کې بیا یې لږ اسانې ژبې ته راوړي ډېره ټیکنیکل ژبه نه وي لکه د ریسرچ ژبه خو ډېره بدلي یا ټیکنیکل ژبه ډېره زیات د عامو خلکو لکه هغه چې عام لټریچر ته راوړی شي نو بیا ښایي کوشش مې دا چې دغه معلومات چې کوم ډېر زیات ریسرچ بیسډ وي یا سکالرلی وي نو چې هغه بیا د عامو خلکو د انډرسټینډینګ زما غوندې خلکو انډرسټینډینګ کې په اسانه اردو پښتو کې بیا بنده پریزنټیبل حالت ته راوړی شي یا
ډایجسټیبل حالت ته، یعنی چې هغه بیا سړی هضم کولی شي، یعنی سړی پرې پوهېدی شي. نو دا یو سبحان الله دا خبره ده. امجد خټک صاحب مننه او در بشم مهاجن صاحب قربان کورم ودان شایان ډېره زیاته مننه. کور دې ودان بیا کمنټونه کولو او ډېره مننه او تا وایي چې مهم څیزونه دي نو ما شیر کړي دي. خیر دی بیا ما قایم لاین باندې پوسټونه 24 اورز کې 24 نه زیات پوسټونه خو ایلن مسک 150 خواوشا کمنټونه کوي. اوس به تاسو وایئ چې زه خو ته خو ایلن مسک نه نو لکه هغه غټ سړی دی هغه دونه پوسټونه کوي. نو خیر دی که زه 15 ورځې کوم دا هېڅ خبره نه ده. بهرحال برداشت کوئ. کورم ودان امجد خټک صاحب ستا یو ځل بیا مننه. د ټولو په تلو کې یو ځل بیا د ټولو زیاته مننه. زه لږ طبیعت نه خوند مې نشته نو دعاګانې هم او بل دا چې بهرحال دا خو راځي ژوند دی. تاسو سره په ګپ شپ کول لګي بیا هم خدای دې وکړي چې بل وخت لږ ډېر زیات شوخ شنګ یم او تازه یم نو بیا به سم تیز وغږېږو. او دا ژوند دی معاملات دي دې کې به خنداګانې هم راځي موضوعاتو به سنجیده بحثونه هم راځي خبرونه واقعات حادثات هغه هم د فطرت او د انسانانو سره تړلي دي نو راځي او غمونه به هم راځي خو ژوند کول دي او په هر صورت باندې کول دي او دا ټول خبرې چې موږ کله کوو دا موږ د ښه ژوند دپاره کوو. موږ چې بیا ځان د مرۍ نه ونیسو نو بیا خو ظاهره ده بیا هم خوند نه کوي. یعنې د حمزه بابا وایي چې وړم مستقبل ته د ماضي روایات زه د خپل حال د ولولو سره ځم. په حال کې به اوسېږو سبا دپاره به تیاری کوو سبا چا لیدلی نه دی هغې دپاره به خپل نن نه قربانوو او پرون چا راګیر کړی نه دی پرون چا راګرځولی نه دی. نو ته لحاظه دغه یو د ژوند باره کې به دا یو وړ ویو ساتو چې بیلنس غوندې اپوت په څیزونو به زړه هم ډېر نه کړو لکه دا چې قومي موضوعات دي قومي حالات دي نو ټیک ته بس دي زموږ په قابو کې نه دي. کوم څیزونه چې زموږ په قابو کې نه وي موږ پکې ډېر ماینر غوندې رول یا خپل ماینر رول به پلی کوو باقي به د فطرت او د قدرت او د حکومت بهاو ته پرېږدو چې څنګه یې کوي. خو موږ به پکې د خپلې حصې کردار چې څومره لوبولی شو اوس چې نه شو نو هغه خو ظاهره خبره ده 10 منه وزن زه اوچتولی نه شم نو که زه ډېر هم زړه وخورم نو د هغې نه به څه جوړ نه شي. هغه 10 منه وزن بیا یو من ته تقسیمول دي او یو 10 کسه به اوچتوي نو دا امکان لري خو هغه بیا او ایډوانس کېږي نه چې زه ورته ملا ور لاندې کړم. لہذا بیا اړولې وخورم نو دا یو څو خبرې دي دغه باید ځان سره یاد وساتو. محمد نعیم اندوخیل صاحب ډېره مننه او د ټولو یو ځل بیا وزیر شاه صاحب په اخره کې راغلی خو زه بیخي ساینه وکېږم خبرو ستړی کړی هم یم او لږ به په کټ کې پرېوځم لږ به ریلیکس شم او په اخره کې راغلی بیا هم زما سلامونه وزیر شاه ومنه. اکثر و بیشتر لیټ اورز لایو کې براډکاسټ کې ما سره ملګری کېږي. ستا د کور ودان یې کورم ودان د منرلز مناسب شه د راتلونکي نسلونو دپاره هم خپل منرل محفوظ کړئ او په زمانه کې د فایده حاصلېږي ولې نه چې زموږ په ژوند کې موږ استفاده وکړی شو. کورم